دا هغه ځای دی چې د نړۍ پیژندلو ته مې لومړی قدم واخیست، او دا هغه شخصیت دی چې 15 کاله یې د نوي نسل شخصیت جوړونه وکړه. همدلته مې زده کړل چې انسان څنګه له ټولنې او نړۍ سره تعامل کوي، څنګه فکر پراخیږي او څنګه د مخته تګ لپاره لاره مومي. زه د همدې مکتب فارغ یم او دا ځای زما د زده کړې، ودې او هویت یو نه بېلېدونکې برخه ده. د دې کیسې پیل له 1366 کال څخه کېږي، هغه وخت چې زما پلار د دې مکتب بنسټ کېښود. په جوماتونو، کلیو او باغونو کې شاګردانو له تدریس څخه پیل وکړ او دا لاره یې تر لیسې او 20 دورو فارغینو ورسوله. په خپل شخصي مصرف، بې له کوم امتیازه او یوازې د وطن د خدمت په نیت دا درنه لاره انتخاب کړه. نږدې 19 کاله یې په خپل شخصي سرمایه شاګردانو ته د زده کړې زمینه برابره کړه. نه یې له کوم شاګرد څخه پیسې واخیستې او نه له کوم بل ارګان څخه. دا خدمت یې یوازې د ایمان، وجدان او مسؤلیت پر بنسټ ولاړ و. دا چې په کوم ذهنیت دا درون بار پر ځان ومنل، دلته یو چې بیرته راغلم چې کتل مې په ټولنه کې، په کور کلي کې، په ولس کې یو بد رواجونه وو چې تاسو د هغو صحنې شاهدان یئ. سایره بازۍ، توشله بازۍ، قمار بازۍ او نور بد رواجونه په کلي کور کې وو. حتی د کلي کور داسې ځوانان ما فضله کېږي چې لمنځونه یې نه وزده. نو نظر په دې شعر چې ما ووی، دا ما د خپل ځان مسؤلیت وباله. دا احسان زه چې په چا نه باروم، دا د ما ایماني او وجداني وظیفه ده. زه د دې وطن زوی یم، زه د دې وطن مدیون یم، زه د دې وطن قرضداره یم. دا ما خپله وظیفه اجرا کړې، نو په چا احسان نه باروم. نو فکر مې وکړه چې دغه واړه ماشومان، دغه واړه اطفال که په دغه شکل باندې لکه دغه اوس چې دي قمار بازی، سایره بازی، بودنه بازی او نور رواجونه، جبهداري، ټوپک بازی درلودې، انقلابي شرایط وو. نو ما که په دې حالت ستړېږي او غوټېږي چې دونه په آینده کې موږ خپله کډه نه شو وړی، دا راته اجري کېږي. په لومړیو کالونو کې سره له ډېرو ستونزو شاګردان به یې د خپل اولادونو په شان نازول، تشویق کول به یې او په ډالیو به یې هڅول تر څو ښوونځي ته راشي او له زده کړې سره مینه پیدا کړي. د دې لپاره چې هیڅ ماشوم له تعلیمه پاتې نشي، په لومړیو کلونو کې به یې آن په ژمي او اوړي کې درس ورکوه. د هلکانو او نجونو دواړو لپاره د درس زمینه برابره وه، او دا زمینه یوازې یو کلي او جومات لپاره نه وه. د نږدې ساحو ټولو کلي او جوماتونو د نجونو او هلکانو لپاره د درس زمینه برابره کړې وه. که څه هم هغه وخت زما پلار د بغلان په کچه سرمایه‌دارانو څخه شمیرل کېده، خو خپله شتمني، خپله هستي او ټول امکانات یې د مکتب او خلکو خدمت لپاره قرباني کړل. تر دې چې په دې وروستیو کلونو کې له سرمایې څه هم پاتې نه شول او یوازې د موټر سایکل له لارې ټول مکتبونو کارونو ته رسیدګي کول. یعنی له هغه سرمایې څخه یوازې یو موټر سایکل ورته پاتې شو. له 11 کلونو وروسته هم د خدمت لړۍ ونه درېده. د شپه او ورځ خواري وکړه، له خیمو څخه تر تعمیره پورې د مکتب لپاره یې 20 جریبه ځمکه ځانګړې کړه، 20 جریبه دښته یې شنه کړه. په دښته کې یې په زرهاو د میوې ونې کېنولې. د مکتب د اړتیا لپاره یې برګ برابر کړ، مجهز لابراتواري سیستمونه لکه مایکروسکوپ، کتابتون، کمپیوټر لب، بادپکې، شمسي سیستم، واټر پمپ او حتی د مکتب د محافظینو لپاره 2 جلا کورونه مکتب کې جوړ کړل او نور ګڼ اساسي خدمتونه هم برابر کړل او د بغلان پر سطح یو مجهز او په هر څه برابر مکتب جوړ کړ چې د بغلان په سطح باندې
ساری نه لري. کېدلی شي دا پوښتنه ذهن ته ستاسې راشي چې ولې دا لیسه له دومره امکاناتو سره بشپړ احاطوي دیوال نه لري. د دیوال سنګکاري چارې هم پیل شوې، خو د ځینو قومي موضوعاتو له امله کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړل شوه چې د دغه مکتب احاطوي دیوال تکمیل شي. خو سره له دې د شاګردانو د سالمې روزنې لپاره یې هیڅ هڅه سپما نه کړه. دا خدمت یوازې تر هلکانو محدود نه و، د اناسو لپاره هم رسمي ښوونیز مرکزونه جوړ کړل او په کورونو، کلیو او جوماتونو کې هغه شاګردانو ته چې تر لیسې پورې تګ ورته ستونزمن و د زده کړې زمینه برابره کړه، ترڅو هیڅ ماشوم له تعلیم نه محروم نشي یا له تعلیمه محروم پاتې نشي. د همدې نه ستړي کېدونکو هڅو پایله دا وه چې نږدې 10 دورې فارغین ټولنې ته وړاندې شول. نن دا شاګردان د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې انجینران، ډاکټران، پوهان او په لوړو بستونو مسؤلین دي. که څه هم له ګڼو ستونزو، جنجالونو او سختیو سره مخ شو، خو هیڅکله یې تسلیمي ته غاړه کېنښوده. مبارزه یې روانه وساتله ځکه هدف یې لوړ و، ترڅو خلک ورسوي یا هغه نوی نسل ورسوي. د دې مکتب ارزښت به تر ټولو هغه کسان درک کړي چې 20 او 30 کاله وړاندې د مکتب پر وړاندې د خلکو چلندونه، نظرونه لیدلي وي. دا پوښتنه له مشرانو څخه وکړي چې 20 کاله 30 کاله مخکې د خلکو نظرونه مکتب اړوند څنګه وو او مکتب ته په کوم نظر کتل کېدل. او تاسو دا مخامخ ځای راته ښه یاد دی او تاسو ګورئ هم. دلته مې 12 کاله شاګردان ته خبرې، ترانې او دوی مې سټیج ته دعوت کړي ترڅو شعر یا ترانه خپل صنفیانو ته واوروي. حتی ما مکتب نه و شروع کړی، زه به 12م صنف هلکانو مخ ته ولاړم او په تکراري ډول به مې همدغه یو ترانه ویل: کتاب او قلم زمونږ روحنما، آباد اوسې آباد وطن تشریحات. زه اوس مکتب ته په دغه ژمني رخصتیو کې راغلی یم، نو ځکه مکتب هر څه بند او شاګردان نه ښکاري. نو په ژمني رخصتیو کې مکتب معمولا رخصت اوسي او جمعې ورځ هم ده، نو ځکه څوک نه ښکاري ترڅو د هغې که څوک وایي لږ څه نظرونه مې دوی څخه اخیستي ول. تاسو مې کتابتون او همداسې مجهز لابراتواري سیستمونه هر څه مې تاسو ته ښودلي ول. او دا مکتب یوازې ودانۍ نه ده، دا د قربانۍ درس دی، د خدمت فلسفه ده او د نسلونو لپاره یو تلپاتې میراث دی. دا زما لپاره ویاړ دی چې د داسې یو ویاړلي پلار زوی یم.